د پخوا زمانې قصه ده چې د غرونو ترمنځه یو هشتکل یو. په هغه کلي کې یو ماشوم اوسېدو چې نوم یې فیصل و. د فیصل پلار به په هغه کلي کې چای خرڅاوه او په دغه به یې د خپل کور ګزاره چلوله. فیصل به ټول ورځ د خپل ملګرو سره په خپل کلي کې لوبې کولې. همدغه شانتې وخت تېرېدو چې فیصل د 12 کالو شو او پلار یې د دنیا نه رخصت شو. او اوس فیصل په خپل پلار پسې ډېر خفه و، نو مور به یې ورله تسلي ورکوله. یو ورځ فیصل د خپلې مور سره په کور کې ناست و چې ورته دا خبره یې وکړه: مورې، ما وی چې موږ هم ځان له په خپل کلي کې په خپل کور کې د کپلې کاروبار روان کو. تاسو به هغه جوړې په کور کې خرڅوئ او زه به هغه جوړې بازار توړم او هلته به یې خرڅوم. فیصل بچي، ستا دا خبره زما بالکل خوښه شوه. موږ به ځان له خپل کاروبار روان کو. او د دې نفس فیصل او د فیصل مور په خپل کور کې د کپلې یو ورکوټې دکان وکړي. فیصل د هغې کپلو نه ځینې کپلې بازار ته هم راوړي او هلته یې هم خرڅوي. مورې، زموږ د کپلې دا کاروبار خو ډېر کامیاب دی. ستاسو نه هم په دې کور کې کپلې خرڅېږي او زما نه هم په بازار کې ډېرې کپلې خرڅېږي. او همدغه شانتي فیصل په خپل کلي کې هم په مناسب ریټ کپلې خرڅوي. نو د کلي ټول خلک د فیصل له کپلې اخلي. یو ورځ د فیصل خواله یو بوډا سړی راشي چې ورته دا خبره وکړي: یاله بچی، ما ته په دې افغان کلي کې ته یو محنتي او یو تکړه سړی ښکاره شوې، نو ځکه ستا خواله لاړم. خو بچی، که ته خفه کېږې نه، نو ته ما ته اول خپل نوم ووایه او ستا پلار څه کار کوي. باباجي، زما نوم فیصل دی او زه په دې کلي کې کپلې خرڅوم. زما پلار وفات شوی دی. یاله بچی، ما هم دغه شانتي ستا په شان یو یتیم ماشوم کته، خو شکر دی چې هغه ما ته ډېر ژر میلو شو. او د دې نه پس هغه بوډا سړی فیصل لا یو نقشه ورکړي او ورته دا خبره وکړي: بچی، دا نقشه یو عام نقشه نه، بلکې په دې کې د جادو چراغ ذکر دی. او هم بیا هغه بوډا سړی فیصل په هغې نقشه باندې پوه کړي او ورته دا خبره وکړي: بچی، د دې نقشې په باره کې چېرته نور چاته څه ونه وي، ګنې خلک په له دې غلط استعمال وکړي. او هم بیا چې کله سبا سهار شي، نو فیصل په هغه لار روان شي کومه چې هغه ته هغې بابا ښودلې وي. فیصل لا په هغې لار کې مخامخ ځنګل هم ورشي، خو هغه په هغه لار باندې روان وي او خپله حوصله نه بایلي. فیصل ته په هغې ځنګل کې مخامخ یو غول هم ورشي، خو فیصل په هغې غول باندې په قلاره تیر شي. فیصل چې کله د هغې غول نه راتیر شي، نو پورته غر ته راختلی وي، خو فیصل لاندې وګوري چې یو غاري او د هغې نه ډېره رڼا خیږي. خو اخر کار فیصل هغې غار ته لاندې راشي او د هغې نه ډېره رڼا خیږي. فیصل چې کله هغې غار ته ورننوځي، نو هغه رڼا د یو چراغ نه خیږي کوم چې هغې جادو والی وي. فیصل هغه چراغ په لاس کې راوالي او کله چې فیصل هغه چراغ په لاس کې راوالي، نو هغه په خپله کولاو شي او د هغې چراغ نه یو جین راوځي چې د فیصل مخې ته حاضر شي او ورته دا خبره وکړي: زه د دې چراغ جین یم او سته زما مالک یې. خیره جین صاحب، اول خو داسې وکړه چې ما د دې غار نه بهر کا. او هم د هغې نه پس په جادو په ذریعه هغه جین فیصل د هغې غار نه بهر کړي. او بیا فیصل په هغې ځنګل باندې واپس روان وي او چراغ یې د ځان سره پټ نیولی وي. کله چې فیصل خپل کلي ته راشي، نو ډېر خوشحاله وي او دغه وایي چې زه به اوس د خلکو مدد کو. او هم بیا چې کله فیصل خپل کور ته راشي، نو مور ته ورته رغاړه شي او مور چې فیصل ویني، نو ډېر خوشحاله شي. فیصل د هغې چراغ په مدد سره د کلي غریبانانو خلکو مدد کوي او هغوی له پې خوراک پیدا کوي. فیصل په خپل کلي کې اوس چاپېره ګرځي چې څوک هم ویني چې ډېر غریب وي، نو هغوی له پې روټۍ پیدا کوي. او بل طرف ته په دغې کلي کې یو بل سړی هم اوسېږي چې نوم یې رفیق وي. الکه فقیره، اورېدلی مې دي چې په دغه کلي کې یو هلک دی چې نوم یې فیصل دی. د هغه سره یو چراغ دی چې جادو والی دی. نو ما وی چې نن ماخوستن پسې لاړ شو او هغه ترې راپټ کړو.
او هم بیا رفیق د خپل ملګري سره د فیصل کور ته د شپې لاړ شي او هغه چراغ تی پټوي. رفیق د فیصل للی په کور کې چاپیره چراغ وګوري خو هغه نه وي، هر څه پسې چاپیره چان کړي. خو بل طرف ته فیصل هغه په خپلې کمرې کې په میز باندې ایښودی وي او ورسره خواته ودوي. خو آخر کار رفیق د فیصل کمرې ته راشي، خو رفیق ډېر ټرین شوی وي په خپلې غلا کې، نو راشي او د هغه نه هغه چراغ په قلاره راوالي او بیا د خپل ملګري سره د فیصل د کور نه په منډه د هغه ځای نه لاړ شي. او هم اوس رفیق د کلي خلکو له تکلیف ورکوي، ولې چې د هغه سره هغه چراغ وي هغه پې هر څه کولی شي. د کلي خلکو چې د چا سره هم په کور کې سره زره وي نو هغه ماته راوړی. همدغه شانتي رفیق د کلي خلکو له تکلیف ورکوي او د هغوی نه ټول سره راغونډ کړي او ډېر خوشحاله وي. چې څوک ماله سره نه راولي نو ورسره داسې عمل به کوم چې یاد به یې ساتي. د رفیق د دغه ظلم د لاسه د کلي ټول خلک غریبانان شي او داسې شي چې ورسره د یو ټیم روټۍ هم نه وي. خو بل طرف ته فیصل ډېر خفه ناست وي او د هغې چراغ په باره کې سوچ کوي. ما خو خپل چراغ په خپلې کمرې کې ایښی خو اوس پته مې لګي چې چا راواغستو. فیصل دا خبرې کولې او په خپله کمره کې ناست و چې هغه بوډا سړی خواله راغلی او ورته ټوله قصه یې وکړه. ها بابا نو دا کیسه ده، ما وی چې زما چراغ ولې نشته، زه به اوس د سرفویه شم. او هم د هغې نه بعد فیصل د رفیق خواته راشي او د روټۍ دعوت وله ورکړي. یاره فیصله چې ته موږ له دومره په مینه سره دعوت راکړې نو موږ به زه وروسته روټۍ وخورو. فیصل رفیق له او د هغه ملګري له په خپله ترکاري تیاره کړي او په هغې کې ورته د بېهوشۍ دوایي ورتوي. او هم بیا فیصل هغه ترکاري رفیق ته او د هغه ملګرو ته کیږي. رفیق او د هغه ملګري دغه ترکاري ډېر په خوشحالۍ سره وخوري. او هم بیا رفیق او د هغه ملګري نشه شي او فیصل د هغوی نه خپل چراغ حاصل کړي. او هم بیا په هغه کلي کې امن خور شي او خلک په خوشحالۍ زندگی تیروي. او هم بل طرف ته فیصل واپس د خلکو مدد شروع کړو او په هغه چراغ به خلکو له د دنیا خوراکونه ورکول. او هم بل طرف ته رفیق او د هغه ملګري په جیل کې بنو او د خپلو بدو کارونو سزا ورته میلاو شوه. نو زما خوږو ماشومانو که تاسو هم زموږ په چینل باندې نوي یې نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او یو ښکلی کمنټ وکړئ. ستاسو د مینې یو جهان مننه.